احمد مسعود د خپل د پلار له قبر څخه لیدنه ترسره کړې ده. هغه افغانانو او ټول سیاسي مشرانو ته یې ډاډ ورکړی دی چې د احمد شاه مسعود پر قبر باندې هیڅ هم نه دي شوي، څنګه چې و همغسې ده، او د طالبانو څخه یو جهان مننه هم کړې ده چې د پلار قبر یې تر اوسه داسې ساتلی دی. د احمد شاه مسعود د قبر ویجاړېدل طالبان وایي دوی د ځواکونو لخوا د نړېدو اوازې دروغ دي. په خورا رسنیو داسې خبرونه خپاره کېدل چې د احمد شاه مسعود قبر چا ویجاړ کړی وي، او دغې خبر ته ګڼو افغان سیاستوالو غبرګونونه هم ښودلي ول چې بهرنیان پکې هم شامل دي. هغوی ویلي باید د هیڅ چا قبر سره داسې کار ونه شي. طالبان وایي موږ د هیڅ چا مقبرې سره کار نه لرو، څوک چې تللی هغه تللی دی، موږ د چا سره کار نه لرو، ټولو ته معافه هم کړې ده، کوم چې ژوندي دي هغه هم کولی شي افغانستان ته راستانه شي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو د سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړه، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. ګڼو افغان سیاستوالو هغه خبر چې ښایي د احمد شاه مسعود قبر په یوه برخه پکې نړېدلی وي پر خواله رسنیو په یو خبر کې ښکارېږي چې د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود د قبر ځینې برخې ویجاړې شوې دي. زیاتو افغان سیاستوالو ورته غبرګونونه ښودلي ول، ورسره د هغه ملګرو او د پخواني جهادي مشرانو توند غبرګون هم رامخته شول. پخواني مشرانو عبدالرشید دوستم او مشر عبدالرؤف سیاف او عطا محمد نور او داسې نور سیاستوالو ورته غبرګونونه ښودلي ول چې دغه خبر دروغ دی. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا او زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر د نورو خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان تر بیا ښې چارې.